امریکا وایي د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو پر میکانیزم کار کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. امریکا وایي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه اندېښنې لرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو پر لارو چارو کار کوي. د په خبره دوی پوره کوښښ کوي چې د دې شتمنۍ د آزادولو په تړاو اندېښنې لرې کړي او ټول تمرکز به یې پر دې وي چې دا شتمني په خپلو اساسي برخو کې ولګول شي او تنظیم شي. هغه زیاته کړې چې د امریکا یو تخنیکي او متخصص ټیم پر دې شتمنۍ او آزادولو لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې له دې کارې موخه د اقتصادي زیربناو ساتل او بشردوستانه مرستې دي. امریکا او افغان لوري په وروستیو کې په دوحه کې د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو خبرې کړې دي او ټاکل شوي چې ژر به یوې پایلې ته ورسیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.